بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د قیامت د علاماتو په سلسله وار لړۍ کې نن د یوې بلې موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک دی چې د قیامت څخه د مخه به د دروغو حدیثونه او زما له احادیثو یعنی خبرو څخه به انکار شروع شي. د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ارشاد مبارک دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي په آخره زمانه کې بعد دجالان او دروغجنان پیدا شي. تاسو ته به داسې حدیثونه بیانوي چې نه به تاسو اوریدلی وي او نه به تاسو مشرانو. نو د داسې دروغجنو خلکو نه لرې اوسیږئ چې چرته ګمراه مو نه کړي او په فتنه کې مو ونه غورځوي. مسلم. د ابو رافع رضی الله تعالی عنہ نه روایت نقل شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي زه دې ونه مومم په تاسو کې داسې څوک چې په خپل پالنګ ناست وي او زما له احادیثو نه به ورته یو حدیث راشي دی به وایي چې په دې موږ نه پوهیږو او دی به وایي چې موږ به د قرآن تابعداري کوو. د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا وړاندوینه نن په بشپړ ډول په ډاګه شوې ده او د دروغو احادیث تر بل هر وخت مخ په ډېرې روی دي. همداسې د نبوي احادیثو انکار هم نن په ښکاره ډول ترسره کیږي. اول په دروغجنو یعنی د ځان څخه د جوړ کړی شوو احادیثو پر اړه غږیږو چې په دې موضوع کې د شیخ ابو محمد امین الله البشاوری حفظه الله لیکل شوی کتاب موضوعي حدیثونو ته رجوع کوو څو د داسې احادیثو لیکونکو او ویونکو پر اړه وپوهیږو چې د دروغجنو احادیثو د لیکلو علت څه دی. شیخ ابو محمد امین الله البشاوری حفظه الله په خپل کتاب کې د دروغو احادیثو بیانونکي په 11 ډوله ویشلي دي، مګر د شیخ ابو محمد امین الله البشاوری حفظه الله دغه تحقیق سره مونږ 12مه ډله د مستشرقینو هم یو ځای کوو. د دروغو یا له ځان څخه د جوړ کړی شوو احادیثو ډلې په 12 ډوله دي. اول شیعاګان، دویم زندقیان، دریم قصاصین یعنی قصه کوونکي یا واعظان، څلورم صوفیان پیران، پنځم مبتدعین او معتزله، شپږم معتصبین، وم ناپو اهل سنت چې د شیعه پر رد او د صحابه کرامو په تایید کې د ځان څخه احادیث جوړ کړي دي. اتم هغه ډله چې د بادشاه ته د نزدېکت لپاره د هغه د خوښې مطابق احادیث جوړوي. نهم هغه ډله چې کرا خلکو اول په احادیثو باندې پوه وو مګر د بوډاوالي او قوت حافظې د خرابېدو له امله ترې غلط روایتونه له خولې بې اختیاره راوتلي دي. لسم هغه ډله چې د خطا له وجې بې غلط احادیث رانقل کړي دي. 11 هغه ډله چې احادیث یې پر یو کاغذ لیکلي او دغه لیکل شوی کاغذ ترېنه ورک شو نو په یادو به لګیاو نو د حدیث په زده کړه کې به خطایانې ترېنه ترسره شوي. 12 د مستشرقینو ډله د دې ډلې کړنې له ډېرو اشخاصو څخه پټې دي. د مستشرقینو ډلې اهداف په اسلامي تعلیماتو کې شک او شبهات پیدا کول دي او له ځان څخه دروغجن احادیث لیکي او بیانوي څو اسلامي امت د حق له سیوري څخه محروم کړي. د موضوعي یا د دروغجن احادیثو نمونې: اول کله چې ستاسو کوم کار بند شي نو د قبرونو والاو څخه مدد وغواړئ. دویم د چهارشنبې ورځ سپیره ده. دریم پیر په یو قوم کې داسې دی لکه پیغمبر په یو امت کې. څلورم حضر علیه السلام او الیاس علیه السلام په هر کال په موسم د حج کې راجمع کیږي. پنځم د وطن سره مینه د ایمان یو حصه ده. شپږم یو ساعت فکر کول د 15 کالو عبادت نه بهتر دی. اووم
سجده کول مرشد ته په خپله زمانه کې. اتم، اکثره جنتیان به ناپوهه خلک وي. نهم، نبی علیه السلام فرمایي چې مړه تر 2 ورځو پورې خلک ویني. لسم، ښایسته مخته کتل عبادت دی. د نا معلوماتو او پوهې لپاره د الشیخ ابو محمد امین الله البشاوری حفظ الله لیکل شوی کتاب موضوعي یعنی د ځانه جوړ شوي حدیثونه ته رجوع کړئ څو کره معلومات او تحقیق ترلاسه کړئ. د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک دی چې زما د احادیثو څخه به انکار شروع شي، که څه هم دا کړنه په اسلامي امت کې تر ډېره حده پورې نه لیدل کېده، مګر کله چې په اسلامي امت کې فرقې یعنې ډلې جوړې شوې او د مذهبونو تقسیم وشو، نو دې هر څه د نبوي احادیثو څخه انکار ته زمینه برابره کړه. هغه په دې اساس چې هر ډلې د خپل علم مطابق نبوي احادیث خپل کړه او د نورو احادیثو څخه په غفلت کې شو او د احادیثو د راڅرګندېدو په صورت کې ترېنه انکار وکړو یا یې په نبوي احادیثو نیوکې شروع کړي چې دا حدیث منسوخ شوی، دا حدیث ضعیف دی، دا حدیث زموږ له مذهب سره په ټکر دی او داسې نور لسګونه علتونه د احادیثو څخه د انکار لپاره راوړه. مګر په دې وروستیو کې د پرویزیانو ډلې چې په پاکستان کې شتون لري په ډاګه دا اعلان وکړو چې موږ نبوي احادیثو ته اړتیا نه لرو او موږ یوازې د قرآن مجید اطاعت کوو، یعنی د نبوي احادیثو څخه په ښکاره ډول انکار وکړو چې په دې اړه الشیخ عبدالسلام رستمی رحمت الله علیه په اردو ژبه باقاعده کتاب ولیکو، انکار قرآن سے انکار حدیث تک. په دې کتاب کې د پرویزیانو ډلې سربیره د نورو ډلو ذکر هم شوی چې د قرآن او حدیث څخه انکار کړي. نو لہذا نن ټول اسلامي امت لرا پکار دی چې الله او د هغه د رسول اطاعت وکړي او قرآن او حدیث د خپل ژوند تګلوري وټاکي او د دوه تورو په زده کړه دی د اسلامي احکامو په اړه فتوی نه ورکوي او د فتوی ورکولو کار دی حق پرست عالمانو لرا پرېږدي سو اسلامي معاشره د امن په لوري لاړ شي او ولاړېدونکو ناحوالو مخه ونیسي.